ګرانو محترمو اوریدونکو د پښتنو د ستر رهبر د باچا خان فخر افغان مرحوم کراچۍ ته آخري تګ او بیا راتګ او د فاني دنیا نه د رحلت بدله د وحید ګل شباب په آواز د محمد ولی پروډکشن له اړخه نوې پیشکش او ستاسو خوښه د بابا فخر افغان لیکم خبر اوسه آخري د کراچۍ د لور سفر اوسه او باچا خان فخر افغان وی یارانو او کراچۍ ته مې خواهش دی هوښیارانو کول ضروری کار دے او 1900 کال پوره شپږ اتیایم دا تاریخ د جولای څلېرویشتمو او په دې وخت ولی خان نوې پارټي نو جوړېدله نوې نیشنل عوامینو او د پارټۍ مشري ګورا صدرالدینو او دا بیان زما د نور په شان سپینو صدرالدین سره د 200 تانو او چې نوښار ته وراوتې خادمانو نو پاته بجې راوته او نوښار ته ډېر په مینه محبت بابا نامدار ته او د تورینا وکیل خان عبدالمجید وراغلی دی په بخسرا سعید ورسره هم عبدالله عابد مردان سراسرې راته کړې دا بیان او د ریل ګاډي د ډبۍ نمبر یې دا او تل کلاس په 20 نمبر بابا او په یو وخت کې دلبر خان وی بابا تا دا بنچونه د لرګي دی وایم تا او تا ته ډېر به وي تکلیف اوږد سفر دی نو بابا وی زما دی خواته نظر دی او زه پخپله خو به لاړ شم په جهاز کې نو پویم د حقیقت او په مجاز کې نو خو ملګري با زما غریبانان وي نو قیمتي سیټ اخیستل به ورته ګران وي او تل ډبۍ مې کړه په دې وجه قبوله او هېڅ کار نه کوم خلاف د خپل اصوله عبدالله بدا هم وي یارانو او چې بابا کړی و حکم هوښیارانو نصري جنډې په ډبه ولګوئ پاسه چې دا نښه پیژني عوام الناس او غرضیان د ملاقات که راځي مالا نو بې تکلیفه به رارسي زما خواله او بل ناري چغې شور مه کوئ ټیشن کې نو چې نقصان تی پیدا نشي پوزیشن کې نو راوړی یو پیغام د ځان خبرې کړې دا پیغام پارټي
سټیشن هر چاله ورکې نو پیغام دا دی چې دا بند کالا باغ چې جوړیږي د زمونږ پړه کې داغ او دا به ټوله ځمکه مونږ لکړي جبانو زمونږ ټول عمر د بدا نصیبانو هر ټیشن کې ورکوئ اشتهارونه چې خواره په ټول وطن کې شي خبرونه عبدالله عابد په سر که دا خدمت او د تقسیم د اشتهار پر ساعت مختصر بیان کوم سرسرینو آخر گاډ شو داخل په جهانګیرینو جهانګیري تا د سونو په تعداد خلک راغې په نعرو د زنده‌باد باچا خان سره وشو ملاقات نو تماشې به یې کولې مخلوقات داسې وایي عبدالله عابد ناسا نو کله تلو چې دا ټک د پل د پاسا بابا ښکته باسین ته چې کتل نو د خیالاتو د دا معلومېدل نو مونږ نسکلې اوبه د خپل دریاب نو چې ترڅو به وي زمونږ قسمت خراب ټیمبل پورته چې ریل ګاډی شو رسانه نو درېدلو په سټیشن کې هغه آنه پښتانه راو جمع شوي و بېزیاره استقبال د بابا وایم یارا باچا خان به د پخوا نه ویل داسې دې خبرې ته غوږ ښه ونیسئ تاسې پښتانه د میاوالي د کیمن پورو دغه ټول دي زموږ وروڼه باشعورو بیا ریل ګاډی شو روان د کیبن پور نه سراسر دې خبرو ما د مذکور نه هر سټیشن نه به تر بل سټیشن پورې دغه خلک ورسره تلو کوي ګورې له دې ځایه چې ریل ګاډی شو روان په پینډۍ ورسېدو هغه زمان په پینډۍ کې دون وشو استقبالو په لیدو د باچا خان شو ټول خوشحال د دې ځایه ورسره شو علمونه وي ولي دادا په لاهور رسېدلو تر مضمونه او په لاهور کې ورته وروڼه پښتانه ونو او جمع شوي مېلمانه قربانه وزار چا راوړي وو هارونه چا سحري وي قربانه ګیر چاپېره په سټیشن کې نندارې وي کله ګاډی چې ور ورسېدو وروره د ماښام تیار شروع شو حال ته ګوره ګاډی ودرېدو په درېیم پلیټ فارم هر کلي کې چې چاپېره شو علام نو ورسره د اخبارونو کارکنان ملاقي شو په کولو دو بیان نو بابا دوی ته وویلې په جواب کې زه د قوم یم خیر خوا په هر یو باب کې پس له دغې شو روان اخبار نویسو په خپل ځای شو لکه پبلکو پولیسو او دغه وخت فرید توپان شو راوچتو هسې رنګ شو ګویا په مقالتو او د بابا ته وویل په هسې شان نو ای بابا زه اوس دلته کوم پرسان نو د نوښار نه تر لاهوره څه خوراک تا ونه غوښتلو موږ یو په پسخاک نو دا په یې واخله کړه نو شوه پیالۍ لوی پیالۍ پس د هغې به شو مونږ په خوشحالۍ نو بابا نیمه پیالۍ اوس کله په زور او په زورو نیمه کړلی واپس وي نستم نور بیا یې وویې چې زمونږ د پاکستان هر یو شی د ګنډون ډک دی کمال نو دا
خبره دلته کړې د عابدو او زه د ځانه پکې نه کړم زوایدو نه د بابا چې د سفر څومره سامانو او دا راغسته ځان سره هغه زمانو صرف دوه جوړې جامې د دو سراوي په ګوتې کې اچولې ښې کراوي او چې به کله سم لوستلو په بینچ باندې نو دا ګوتې به یې د سره کړله لاندې نو واورئ ای د دې وطن سړي خورو په ټټوانو د هوا په زین سورو او دا خو هغه باچا خانو چې نوم په هر ملک هر سړي ته معلومه د پلاستیک یوه ګوتې کې یې توخه وه دا توخه د دې سفر ګوره د دوا ګدایګانې دا سپنجو بالښتونه بابا دا نه خوښول واوره حالونه دا سحر د جولای 25مو چې ریل ګاډي په سکر ایښې قدمو په سکر کې لیډرانو انتظام د ډوډۍ د چایو کړی په آرام نه لیډران د عوامي نیشنل راغونډو ګیر چاپېره د بابا ځنې راپنډو هر کله استقبالونه یې قبول شو نورې واړه تاوانونه بې حصول شو یعنی وی باچا خان زه خدمتګار یم او خوراکونو